څنګه حسد ختمیږي. حسد دی په زړه کې پیدا سو، دا یو اور د دا اور ګل که تباه کوي دی، هلاکوي دی. یوه لاره یې دا ده وزیر صاحب سره چې یو سړی لږ نږدې کېږي نو د عادي نورو له ده سره حسد پیدا سي چې والله لکه سې ویې نیوله. دا یاد ساته په دې علما وی د حسد دپاره د تداوي دوه مسلې دي. اوس مثلا دا سړی د زه له ده سره حسد کوم، ده باندې الله نعمت کړی، علم یې ورکړی، وزیر کړی ده، رئیس کړی ده، معاون کړی ده، زه له ده سره حسد کوم. نو حسد خو دا معنا یعنې زه په دې ناراضه یم چې الله ولې دې ورکړي. دا د الله قضا ده که نه؟ د موږ د عقایدو مسئله ده، د الله په قضا باندې رضا واجبه ده. ته د الله په قضا باندې ناراضه یې. ګورئ مسلمانانو ورونو، ډېره خطرناکه مسئله ده. راځئ نن دا عهد وکړو چې دغه وزارت او په ټولو وزارتونو کې، په ټولو مناصبو، مدرسو، مکتبو، پوهنتون کې، هر هغه ځای کې چې د چا له چا سره په رتبه باندې حسد ده، راځئ موږ دا عهد د الله عز وجل سره وکړو، په دې باندې پوه سو چې زه په دې ناراض یم چې دی ولې والي سوی، ولې مدرس سوی، ولې شیخ الحدیث سوی، ولې دس سوی، ولې دس سوی. خو دا خو الله فیصله کړې ده. نو چې د الله عز وجل فیصله سوله چې ته د الله عز وجل په فیصله باندې ناراضه یې، لکه ته وایې چې ولې د الله دا کار کړی ده، خو د الله په قضا باندې راضي نه سولې، د الله په قضا باندې نه رضا. دا بله موضوع ټوله کېږي، نه صرف یو دوه درې خبرې چې چونکې تر دغه فتوا پورې لږ تړاو لري لږ لنډه کوم. مسلمانانو ورونو، هغه د حسد مسئله ده. حسد په انسان کې داسې ده، رسول صلی الله علیه وسلم وی الحسد، حسد څه ده؟ یأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب، لکه اور چې لرګي خوري، د حسد د سړي داسې ګناهونه خوري. اوږده مسئله ده، بیا که بل وخت انشاءالله په دې باندې به بحث وکړو انشاءالله. یا بې نور علما درته وکړي. امام غزالی رحمه الله احیاء العلوم کې دومره خوندور بحث کړی ده د حسد دپاره. دوه اصلاح لري علماوی الله عز وجل. یو خو امام غزالی دلته دا ذکر کوي چې د حسد اسباب لري. څو اسباب دي، مختصر ویم چې په دې خبر لږ پوه سه. یو له اسبابو د حسد نه دا ده عداوت. چا سره چې مازې معمولي عداوت پیدا سي، دا سبب د حسد ګرځېږي. کوشش وکړئ چې چا سره مو ورانه وي، هغه سره په خلاص وي، ځکه دا لږ ورانه شیطان غټوي حسد تر پیدا کېږي. دغه حسد انسانانو حسنات یې داسې خوري، نو یو له دې نه لوی باعث چې انسانان پې باندې خرابېږي هغه دا ده چې انسان مازې معمولي له یو چا نه په یو څه شي خفه سي، دا په زړه کې اچي، د دې نه عقده او حقد جوړېږي. او کله کله انسانان داسې انسانان هم الله پیدا کړي وي، خبیث النفس انسان ورته وي. یو خدا وي خبیث النفس انسان هغه ته ویل کېږي دا مرتبه داسې مرتبې ته رسېدلی وي، کله چې دی مجلس کې ناست وي چې هر څوک یاد کې، که په ښه یاد کې دې سړي زوی نه ده، چې په بده یاد کې نو داسې راکینې ته واچوه، دا چای واچوه، څه خوند کوي د غیبت. ټول عمر الله عز وجل د نه داسې سړی جوړ کړي. الله دې موږ خبیث النفس انسانان نه ګرځوي. دا انسان چې داسې مرتبې کې وو چې د هر چا صفت ته وکړي، دی وایي پرېږده دا د سړي زوی نه، چې د چا مدحه کوي دی نه مني، ولو که هر څوک وي دی د چا مدحه نه مني. او که چېرته د چا زم بیانې، که هر څوک وي چې بس دی مټې رابړ وي، ته واچوه دا چای د نقل را نږدې که چې څه خوند کوي. نو دا خبیث نفس انسان د الله دې موږ له دې نه وساتي. دا یو له اسبابو دی د حسد نه، دا هم ده یو له اسبابو نه د خوف من فوت المقاصد، چې د په رتبو کې ډېر وي. دا مثلا وزیر صاحب سره چې یو سړی لږ نږدې کېږي، نو د عادي نورو له ده سره حسد پیدا سي چې والله لکه سې ویې نیوله. دا یاد ساته، په دې پوه سه. ابراهیم ابن ادهم لیکي په سید الخاطر کې ابن جوزي رحمه الله ته روایت کوي، په دې یقین ولره الله په تقدیر کې لیکلي چې د وزیر صاحب سکرتر کېږي به، د چا پلار دې نسي کولی، الله به دا نافظ کوي. خو که الله تقدیر کې نه لیکلي چې د وزیر سکرتر کېږي به، قسم په الله چې ټوله دنیا په دا بله خوا راواوړم که سي، نو چېشته زورونه وهې. کله چې یو څوک وزیر سره کینی، رئیس سره کینی، شیخ سره کینی، امیرالمؤمنین سره کینی، والی سره کینی، نو هغه بل ما تحت باندې ولاله که سیوې ګټله. نو دلته خوف د مقاصدو، خوف د فوت د مقاصدو چې راسي، بس دلته حسد باعث جوړ سي.
حسد ورسره ونیسي کله چې یو استاز وي یو شاګرد ډېره مینه ورسره کوي یو شاګرد سره ډېره مینه کوي دی هم ځان سره ګرځوي چې بل شاګرد چې دی وي ولا لکه چې د استاد سره نزدېکت مرتبه خرابه شوله لکه چې له ما نه لاړله دا هم له اسبابو د حسد نه ده الله دې موږ او تاسې له حسد نه وساتي علما وی د حسد دپاره د تداوي دوه مسلې دي یو علم ده یو عمل ده بس دغه خبر کوم څنګه حسد ختمیږي حسد دی په زړه کې پیدا سو دا یو اور ده دا اور ګل که تباه کوي دی هلاکوي دی یوه لاره یې دا ده په علم یې ګل که څنګه یې په علم ګل که په دې پوه سه چې حسد ته چې چا سره حسد لري محسود ته یوه تاوان هم نه کوي تاوان تا ته کوي هم په آخرت کې تاوان درته کوي هم په دنیا کې ګورې مسلمانانو ورونو د آخرت تاوان یې دا ده اوس مثلا دا سړی د زه له ده سره حسد کوم ده باندې الله نعمت کړی علم یې ورکړی وزیر کړی ده رئیس کړی ده معاون کړی ده زه له ده سره حسد کوم نو حسد خو دا معنا یعنی زه په دې ناراضه یم چې الله ولې دې ورکړي دا د الله قضا ده که نه د موږ د عقایدو مسئله ده د الله په قضا باندې رضا واجبه ده ته د الله په قضا باندې ناراضه یې ګورې مسلمانانو ورونو ډېره خطرناکه مسئله ده راځئ نن دا عهد وکړو چې دغه وزارت او په ټولو وزارتونو کې په ټولو مناصبو مدرسو مکتبو پوهنتون کې هر هغه ځای کې چې د چا له چا سره په رتبه باندې حسد ده راځئ موږ دا عهد د الله عز وجل سره وکړو په دې باندې پوه سو چې زه په دې ناراض یم چې دی ولې والي سوی ولې مدرس سوی ولې شیخ الحدیث سوی ولې دس سوی ولې دس سوی خو دا خو الله فیصله کړې ده نو چې د الله عز وجل فیصله سوله چې ته د الله عز وجل په فیصله باندې ناراضه یې لکه ته وایې چې ولې د الله دا کار کړی ده خو د الله په قضا باندې راضي نه سولې د الله په قضا باندې نه رضا ډېره خطرناکه مسله ده نو یو تاوان یې دا ده چې ته باید علمي پوه سي چې چا سره حسد ونه کې آخرت ته دې تاوان ده دنیا ته دې تاوان ده ځکه دنیا ته دې تاوان ده د هر ورځ به ځورېږې هغه چې ښه اکشن برابري بس ته به ورته ځورېږي هغه به بیخي په تا خبر هم نه وي چې هغه داسې لاړم سي ته به دلته به سوځې هغه به چې بېرته داسې راسي ته به سوځې هغه په تا خبر هم نه ده نو دنیوي تاوانونه هم شته دا یو علت ده چې الله عز وجل حسد سړي نه لرې کوي علما وایي دلته امام غزالي رحمه الله لیکي یوه زمانه وله یو بادشاه و د بادشاه سره یو نږدې ملګری و کله به چې بادشاه راغی کې به ناسته نو دی به راغی په د چوکۍ به ورسره کېناسته بادشاه ته به یوه خبر کوله وی بادشاه وی چې چا ښه در سره کول ته جزا مه ورکوه خو ته الله جزا ورکوي نه ښه خپله راجګېږي دا ښه ده ته بدله ورکوي خو چې چا بد در سره کول نه داسې رښتیا ورته ویلې چې کله به راغی بادشاه ته به کېناسته بادشاه ته به یې ویلې بادشاه وی چې چا ښه در سره کول ته جزا ورکوه چې چا بد در سره کول دا بد راجګېږي ده ته خپله جزا ورکوي هره ورځ به چې راغی دلته به بادشاه ته دا خبره وکړله نو دلته یو بل سړی و په هغه بده لګېدله چې ځان بادشاه ته نږدې کې هم دا یوه خبر دې زده کړې ده چې چا ښه در سره کول ښه جزا ورکړه چې بد کول ته جزا مه ورکوه او دا بد خپله راجګېږي جزا ورکړي نو کرا بادشاه دې سړي ته ډېره داسې نږدې سترګه باندې ورته کتل الله عز وجل داسې وخت راوسته داسې وخت الله راوسته بادشاه ته دا بل سړی راغی ورته ویې ویلې وایي بادشاه وی پلانکی وی چې د باچا له خولې نه بد بوی ځي نو باچا ورته ویلې دا څنګه زه څنګه ومنم چې ته وایې چې ما ښیي چې د له خولې نه بد بوی ځي وی که نه منې دا وارې چې درته راغی ته به یې وګورې وی زه صحیح ده نو دی بیچارګی خو سړی خبر نه ده دا محسود خبر نه ده ته اوس ورته ګوره چې الله عز وجل دې د خبره رښتیا کوي چا چې ښه در سره کول ښه ورسره وکوي چې چا بد در سره کول جزا مه ورکوي دا بد ده ته جزا ورکوي ومو لیدل که نه د افغانستان په تاریخ کې چا چې بد کړي ول خپله بد جزا ورکړله څنګه ځورېږي اوس ښه ته جزا ورکوي بد ته جزا خپله دا بد ورکوي نو د سړي ته یې ویلې وایي نن مې ته میلمه یې کور ته یې بوت په ډوډۍ کې ورته اوږه اچولې وه اوږه یې ورته اچولې وله زتي ډوډۍ چې وخوړله راغی باچا ته یې راوسته باچا ته یې ویلې وایي باچا کېنه باچا ته چې څنګه راغی باچا ورته ویلې چیرې وې نن وایي نن چیرې تللی وم نو باچا ورته ویلې لږ لرې ولاړو چې بوی مې باچا ته د خولې ورنسي
نو دلته خو بل سړي ورته ویلي ول چې دا وایي چې د باچا له خولې ډېر بد بوی ځي. نو دی بیچارګی خو وږه نن خوړلې ده، دی خو پوه نه ده چل خو یې په ده کړی ده. هلته لرې ولاړ ده ورته ویلې وایي څنګه باچا ورته ویلې لرې ولاړې وایي دغسې. نو ورته ویلې دلته نږدې راسه. چې نږدې راغی د سړي داسې خوله باندې لاس کېښودلی. نو باچا ویلې چې دا خبره رښتیا ده چې ویلي دي چې ده دا خبر کړی چې د باچا له خولې نه بد بوی ځي. خط قلم یې راواخیست، هېڅ څه یې ورته ونه ویلې. پاچا هم ډېر هوښیار سړی و، ډېر هوښیار خو نه و، لکه که هوښیار وای داسې یې نه کول. باچا خط راواخیسته، لیکنه یې وکړله. او د باچا عادت دا و چې هر چاته به یې خط لیکه، د خط کې به پیسې وي، بې پیسو خط یې چاته نه لیکه. یعنې هر چاته به یې چې خط ولیکه دا معنا چې پیسې ور واچو جب کې، چې خط یې ده ته ورکړه. دی بیچارګی خبر نه ده چې باچا ته د ما چا شیطانت کړی ده چې وایي چې باچا له خولې بوی ځي. هغه یې په هغه اوږه خوړلې ده. دی چې څنګه ووته هغه سړی ورته په مخ راغی، وایي چیرې ځې؟ وایي باچا سره مې ولیدل. وایي څه درته ویلې؟ وایي دا کاغذ یې راکړه، په دې کې څه لیکلي دي ویلې چې پلانکي والي ته ورسه. نو ده ویلي دی خو بلد و تیار که نه چې ولاله کسې پیسې پکې دي ښې ډېرې. وایي دا کاغذ ما ته راکړه. نو چې کاغذ یې ترنه واخیسته، هغه ورته ویلې ما ته یې راکړه. وایي نه نه در کوم. وایي رایې که بس چې وارې که هغه والي ته روان سو. نو ده ویلې لکه څه ښې ډېرې پیسې کې لیکلي. چې هلته کېناسته په چوکۍ باندې باچا چې خط وشکه او مهرلا کې خلاص کړه. چې خلاص یې کړه چې کې لیکلي دي چې کوم سړي خط در وړی دا حلال که او پوستکه یې له وښو نه ډک که، او بیا دې چې پوستکه یې له وښو نه ډک که بیا بیرته ما ته په اوښ راوتړه او ما ته یې راولېږه. هغه ورته ویلې صاحب زه نه یم، دا یې بل سړي ته ورکړی. وایي نه، باچا خط بیرته نه رد کېږي، دا د باچا قانون ده. چې ورې چا خط راوړ داسې لیکلي چې دا چا خط در وړی، نوم موم یې نه ده لیکلی، تا راوړی. ډېرې زارې ورته کړې، نه سړی را چپه که پوستکی ترې وویسته، له وښو نه یې ډک باچا ته یې بیرته راولېږه. لا باچا ته د سړي مړی نه ده را رسېدلی چې هغه سړی چې باچا خط ورکړی و چې باچا ته راننوته. چې راننوته باچا ته چې باچا سترګې پرې ولګېدلې. وایي بیا راغللې؟ ما خو تا ته خط درکړی چې ویسه. وایي هغه غوی و چې دې وخت سره ګوري چې هغه هم راننوته، هغه هم وښو نه ډک ډډه یې راوړ دلته یې کېښوده. باچا ته یې ویلې وایي باچا صاحب د ده ورته ویلې وایي تا دا خبر کړی وله چې د ما له خولې نه دې وږې بوی ځي؟ وایي نه. وایي نو ولې دې خوله پټه نیولې؟ وایي ده وږه را باندې خوړلې وه. باچا ته یې ویلې وایي ما تا ته یوه خبر کړې وه چې چا ښه در سره کول ښه جزا ورکوه، چا بد در سره کول بد په خپله راځي له ده نه جزا اخلي. ودلید؟ نو الله عز وجل دې موږ حاسدان نه جوړوي. د حسد اولینۍ خبره دا ده چې انسان خپله حاسد ته تاواني چا پوستکی له وښو ډک سو. د حاسد یو دنیا کې په آخرت کې به هم همداسې وي. او بل دا ده عملا دا د علما وایي چې کله ته چا سره حسد کوې نو د حسد په داسې طریقه باندې چې درته د وزیر صاحب غیبت وکړه چې دې مرتبې ته رسېدلی، نو چې تا د غیبت کو نفس درته ویلې نه نه یې کوم هېڅکله نه، ته یې مخالفت وکړه د نفس چې درته ویلې نن شیخ صاحب راغلی خبرې کولې، دا د وزارت چېرته لایق و چې د خبرې کولې، نو راځه ښه ډېر غیبت یې وکړه، نه نه یې کومه. رئیس صاحب نن رئیس صاحب کې وغږېږه، هغه کې وغږېږه، دغه هر هغه چې د حسد ته یې ته ورغه کولې د هغې کلکه مقابله وکړه چې نفس درته ویلې داسې وکړه ته بیرته خلاف کوه. الله عز وجل به کرا کرا په تا کې دا اور د حسد ګل کي او مړ به کي. کله چې مړ سو بیا آرام ګرځېږه، او که ته د حسد ته وده ورکړي کوم چې د اسباب د حسد دي ورځ تر بلې نه موږ تاسې انسانان وینو یې کله کله چې په چا کې د حسد اور بل سي سړی ډېر ځورېږي، که نه ډېر ډنګرم سي ځورېږي دردمنم سي بلا وهلی مریضم سي. نو الله عز وجل دې موږ له حسد نه مو ساتي، الله دې موږ امینانه مو ګرځوي، الله عز وجل دې موږ ته د امانتداري هغه نصیب کړي. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. مننه جزاک الله. الله پاک دې موږ د اسلامي امارت ته دوام او بقا نصیب کړي. الله پاک دې موږ او تاسې د اسلامي امارت دایم او باقي. الله پاک دې دغه اسلامي امارت نه هم د اسلام او هم د مسلمانانو هم د افغانستان دپاره ګټه واخلي. الله عز وجل دې دا نه خرابوي. څومره مامورین کارکوونکي وزیر صاحب معاون صاحبان دلته دي، الله پاک د ټولو نه د الله د دین خدمت واخلي.
الله پاک موږ مه ګمراهان کوي، موږ محاسدین جوړوي، الله پاک موږ نه مه خیانت کوي، الله پاک ټول اعمال مو قبول کړي، الله پاک دغه فکر را نصیب کړي چې موږ تا سره هره ورځ تا محاسب وګرځو او تا سره محاسبه وکړو چې الله عز وجل ته له موږ سره محاسبه وکړې، داسې یو فکر جوړ کړو چې الله عز وجل موږ کوم کارونه د الله دپاره کړي، د مسلمانانو کوم د ځان دپاره. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.